د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سعید لودین. متل دی وای واده یم خو خبره نه یم چې په چا. وای چې یوه ښځه یوه لیرې سیمې ته واده سوې وه. دا دونه یوه نااشنا سیمه وه چې دې د قوم، سیمې او خلکو په باب هیڅ معلومات نه درلودل. تر واده یو څو ورځې وروسته ناوې ته خواښې وویل چې لورې همدومره ناوېتوب دې بس دی، اوس نو باید کار وکړې. له دې سره سم یې ناوې ته منګی پر اوږو ورکړ چې له ګودر څخه اوبه راوړي. ناوې چې ګودر ته روانه سوه نو کلی، لاره، ګودر او خلک ټول ورته نااشنا وه. کله چې ګودر ته ورسېده نو نجونې پر راټولې سوې. ول ته څوک یې؟ دې ول زه دې کلي ته نوې راوت سوې یم. کله چې د ګودر نجونو د ناوې د میړه، خسر او خسرګنۍ د قوم پوښتنه ځنې وکړه نو د ناوې نوم نه و زده. اخر یوې نجلۍ ورته ویل چې ته کوم کور ته راوت سوې؟ دې ورته ویل واده یم خو خبره نه یم چې په چا. یادونه: دا متل په کندهار او جنوبي پښتونخوا کې ډیر ویل کیږي. کله چې یو څوک په ګونګ حالت کې ژوند کوي او یا د یو نامعلوم سرنوشت په انتظار کې ناست وي نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په 1475 شمسي کال له عیسی محمد نومې ځوان څخه اورېدلې ده. نوموړی په کوټه کې په الخدمت نومې روغتون کې بستر و. ول چې د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ اوسېدونکی دی. څه ښه یې ویلي دي، واده یم خو خبره نه یم چې په چا.